په دویمه مرتبه کې رسول الله مبارک د خدیجه د غلام د میسرې سره د نکاح تړلو په غرض څخه مخکې شام او مملکت ته سفر وکړي، شام ته ولاړی. او چې کله شام ته داخل سو یو راهب په خپل صومعه کې ناستو. صومعه لکه د دې زماني او خانقاه، په خانقاه کې ناستو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو درخت لاندې په سایه کې کښېنستلی و. هغه راهب چې کله ولیدی نو دا د ځان سره وویل چې د دې درخت لاندې خو بېله پیغمبره بل څوک نسي کښېنستلی، که دا و که نه دی دا هغه پیغمبر آخر الزمان دی چې راځي. دا خو اوس هغه کشروالې ماحول دی چې تر اوسه لا اعلان نه ده سوی. او میسره ویله چې کله د غرمې ټیم سو او ډېره سخته ګرمي وه، ځکه په مکه مکرمه کې خو نو ګرمي بیخي زیاته وه. وایي چې کله ډېره سخته ګرمي سوه، ګرمي زیاته سوله، غرمه سوله، وای دوه فرشتې راغلي او وزرونه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سر ته وغوړولې، د الله پیغمبر ته به سایه کوله. دوه فرشتې راتللې. نو چې کله د دې سفر څخه وروسته راغی د خدیجه بنت خویلد سره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نکاح وسوله. د رسول الله مبارک عمر څومره؟ د 25 کالو 2 میاشتې 10 ورځې. د رسول الله مبارک عمر د 25 کالو. د خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر څومره و؟ د 40 کالو. نو څومره فاصله رااله؟ 15 کاله فرق راغی. 15 او د 40 منځ کې څو فرق راځي؟ 15 کاله. یعنی 15 کاله بی خدیجه الکبرى د نبی علیہ السلام څخه مشره و په عمر کې. او نن سبا که څوک د خپل عمر سره مشر ښځې سره نکاح وکړي خلک د عیب سره مخ کوي، وایي دا وګوره دا د مشر ښځې سره نکاح کړ، څه دی چې نکاح سوې ده؟ دا خو بکار دی، دا خو څه په شریعت کې پابندي نشته، دا خو سنت عمل دی. باید اوس په دې کې شرعي وجه هم شته او په دې کې ټکنیکلي وجه هم شته. هغه دا ده چې کله یو انسان د خپل ځان څخه د مشر ښځې سره نکاح وکړي، هغه مشره ښځه د کور حفاظت په صحیح طریقې داسې کولی شي چې دا کشره بیا نشي کولی. ولې خو کشره بیا عقله ده، هغه ته به ته ورشئ چې دا کار داسې وکړه، دا داسې مه کوه، دا کار داسې وکړه، تر هغه پورې چې دی دا ستا په طبیعت او دا ستا په خویو دا ستا په خصلت باندې اموخته کېږي، ډېر ټیم اخلي، تا ستړی کوي. او چې کوم مشره ښځه درته هغه تا داسې پرورش کوي لکه بلا ته شوې چې ستا مور یې ته د هغه اولاد یې، نو ستا پرورش داسې کوي. او نن سبا خو د سنتو په ځای باندې د بدعت رواج ډېر دی. و یا رب دا د خپل ځان دا خو تر ما مشره ده، ولې زه نکاح ورسره وکړم؟ نو مشره دي، څه ګناه خبره خو نه ده، سنت دی. ګوره د الله پیغمبر څخه خو ته نه یې لوړ، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د 25 کالو بی خدیجه الکبرى د 40 کالو نکاح وکړه ورسره. نو ته څوک یې؟ مطلب دا ده چې رسول الله مبارک دا قوم ته او دا امت ته دا پیغام ورکوي چې د خپل ځان څخه مشر ښځې سره نکاح کولو کې ډېرې فایدې دي. نو چې کله نکاح د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وسوله، د الله د رسول عمر د 25 کالو 2 میاشتې 10 ورځې وه. نور اقوال هم شته په دې کې. او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر د 15 کالو ته ورسېده، نو د کعبې شریفې په جوړش او د کعبې شریفې په تعمیر باندې شروع وکړه. کعبه شریفې جوړول، حجر اسود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په لاس مبارک باندې کښېښول. دا کافران هم عجیب خلک و، مشرکین. یو خواته خو شرک کوله، کفر به کاوه، د بلې خواته به بیا ویله چې یاره راځئ چې موږ تاسې خپل د هغه مالونو څخه چنده وکړو چې پکې نقص نشته، چې پکې رشوت نه اخیستل سوی، پکې ظلم نه ایستل سوی، صفا مالي. هغه صفا مال به موږ ته چنده کو سره او بیا به سره راجمع کو، دا کعبې شریف به جوړه کو. نو هغه کعبې شریف د هغه پیسو باندې جوړه کړه. او بیا چې کله کعبه شریف جوړه سوه، دا حجر اسود نه ده چې دا اوس ډبره ده، دا خو لرې سوې وه. نو دا کافرانو وویله چې دا حجر اسود شریف به داسې یو څوک اجدي چې هغه زموږ تاسو کې امین شخص وي، یعنی امانتدار وي، ډېر صادق وي، ډېر رښتیاګویه وي، ډېر لوړ شخصیت وي. نو چې دوی سوچ وکړه، شاوخوا یې وکتل، نو دوی ویل یاره تر محمد علیه السلام موږ ته صادق انسان بل نه دی میلاو سوی. رسول الله مبارک صادق دی، الصادق الوعد الامین. امانتونه به رسول الله مبارک ته کافرانو ایښوله. یو کافر چې به سفر ته ولاړې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به امانت پرېښوی چې دا امانت ستا سره دی تر هغو چې زه راځم.
ولې د ګمان دا و چې نبی علیه السلام خو صادق دی، زما امانت نه ضایع کوي او امین دی، رښتیا ګویه دی. او بهرحال چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 40 کالو ته ورسېده، الله رب العالمین نبی علیه السلام ته نبوت ور وبخښل. اکثر عموما پیغمبران په 40 کلنۍ کې مبعوث په رسالت ګرځي، یعنی چې کله 40 کلن سي رسالت ورکوي. د دې وجه دا ده چې په 40 کالو کې د انسان عقل تام درجه ته رسي. ستا عقل په 40 کلنۍ کې پوره کیږي. نو 40 کلنۍ کې دننه چې ته یو فیصله کوي، هغه به داسې فیصله کوي چې هغه به نه تا ته نقصان دی وي نه بل ته نقصان دی وي. او چې انسان کشر وي نو د هغه عقل خامي که نه. نو ځکه الله رب العالمین 40 کلنۍ کې ټول پیغمبران مبعوث په رسالت کړه. 40 کالو. یو حضرت عیسی علیه السلام چې هغه په زنګو کې و، هغه لا پیغمبر و، زنګو کې ول هغه پیغمبر. نو ټول پیغمبران په 40 کلنۍ کې مبعوث په رسالت شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په 40 کلنۍ کې نبوت ورکړه او د بیرولو او د بشارت ورکولو یو ذمہ داری ورکړله چې اے محمد علیه السلام ورسره خلکو ته بشارت ورکا چې کم خلک ستا خبره مني، ستا په وینا باندې عمل کوي او ستا خبره باندې عمل کوي، هغه ته بشارت ورکړي چې الله رب العالمین جنت ورکړي. او کم خلک چې هغه ستا خبره نه مني یا ستا خبرو ته د منلو اراده نه لري، هغه ته بیا هغه وبېروه د الله تعالی جل جلاله د عذاب څخه. نو دا و چې حضرت جبرائیل علیه السلام په غار حرا کې راغی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اقرا وایا. نبی علیه السلام ورته وایي چې ما انا بقارئ، زه خو ویونکی نه یم. نبی علیه الصلاة والسلام نه مکتب ویلی وه، نه سکول ویلی وه، نه د کوم استاد سره تعلیم کړی و. یعنې موږ په عامه اصطلاح کې چې وایو لیک پړ نه و. دا د رسول الله مبارک دپاره معجزه و، کمال و. رسول الله مبارک دپاره کمال و، زموږ تاسو دپاره نه دی کمال. ولې؟ اوس که رسول الله مبارک یو استاد سره سبق ویلی وای د مځکې او یا نور تعلیم کړی وای، نو خلکو به ویل چې یاره دی د خپله ځانه جوړوي. او یو سړی چې بالکل تعلیم نه لري، هغه لیک پړ نه دی، نه شی ویلی سي نه شی لیکلی سي، هغه داسې خبرې کوي چې د مځکې څخه لاندې او د مځکې څخه پورته اسمانو کې هغه د عرش معلا د مشرق او د مغرب ټولې خبرې ستا لاسته راوړي. نو خو چې ستا دماغ لږ کار وکړي ته پخپله په دې قایل کېږي چې ولا دا خو ولا د الله جل جلاله د خوا دی، دی خو د خپله ځانه نه وایي که نه. اوس چې زه یو څه ووایم ته به وایي چې یاره دا په کتاب کې لیدلې ده، یا که زه یو څه خبره وکړم ته به وایي دا د استاد اورېدلی. یو امي سړی فرض یې کړه چې هغه یو حدیث وایي یا هغه یو داسې معقوله خبره وکړي چې هغه د جامعې او د معاشرې سره برابر وي، نو ته څه وایې؟ ته نه وایې چې دا د الله ولی دی؟ ولې خو د سبق نه ده ویلی، ده خو د استاد سره نه ده ویلی. نو معلومه خبره دا ده چې الله جل جلاله دته الهام کوي، وحی نه الهام کوي. نو دا د رسول الله مبارک یو خاص معجزه وه. رسول الله علیه السلام ته راغی و یا رسول الله اقرا ووایه. نبی علیه السلام ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو قاري نه یم که نه، زه خو شی نه ویلی سم نه لیکلی سم. ګوره دا یو توجه د باطني د صوفیه کرامو. جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک په غیږ کې داسې راټینګ کې او کښې بیا یې لکړه. راته رسول الله مبارک فرمایي چې هغه زما مشقت هغه سختي انتها درجې ته ورسېدی چې کله جبرائیل علیه السلام زه کښکشلم. اوس که راته تصوف خبره راوانه ښې، نو آیا جبرائیل علیه السلام د نبي علیه السلام سره پهلواني کوله؟ د عقل مني؟ خو دا هغه باطني فیض دی چې جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منتقل کوي او ورسوي. دا هغه باطني محبت او شغف دی، دا هغه باطني جوړښت دی. نو بیا ویل چې اقرا. بیا رسول الله مبارک فرمایي چې زه خو قاري نه یم. بیا په غیږ کې ونیوی تر هغې یې لا پسې سخت کښېږي، بیا یې لکړه، بیا ورته وایي چې اقرا، بیا وایي زه قاري نه یم، بیا یې کښېږي. په دریم ځل کې آخر ورته وایي چې دغه آیت شریف ورته نازل کړي اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دغه آیت کریمه د سورة العلق، دغه آیت کریمه الله تعالی نازل کړي اقرا بسم ربک الذي خلق. ګوره د انسان ابتدا په تعلیم باندې سوی ده، د انسان وجود په تعلیم راغلی.